درنو لیدونکو السلام علیکم. داعش ډلې منلې چې کندهار کې پر جماعت پرونی برید دوی کړی دی. داعش منلې چې کندهار کې د شیعاګانو پر جماعت پرونی برید دغې ډلې ترسره کړی. د اسلامي دولت نومې ډلې خراسان څانګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دغې ډلې پورې اړوندو دوه وسلوالو لومړی د جومات ساتندویان په وویشتل، بیا جومات ته دننه ننوتل او چاودنې وکړي. د کندهار د اطلاعات او کلتور مرستیال مولوي شمس الله بي بي سي ته وویل د وژل شوو او ټپیانو شمیر لوړ شوی. د شهیدانو شمیر 40 کسانو ته رسیدلی او 60 کسان ټپیان شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي د دغه راز بریدونو د مخنیوي لپاره د نوي امنیتي تدابیرو خبره کوي. د کندهار د امنیتي قومندانۍ د تحقیق مدیر مولوي محمود وای راتلونکي کې به دا داسې ځایونو د امنیت لپاره نور کسان وګماري. د پیښې عیني شاهدان وای دی برید کې څو تنه ښکیل و چې څه یې دننه او لږ تر لږه یو تن یې د باندې و. دا په یوه اونۍ کې دویم خونړی برید دی چې د شیعاګانو جومات کې په شیعاګان په نښه کیږي. مخکینی برید تیره جمعه په کندوز ولایت کې شوی و چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. د هغه برید پړه هم داعش ډلې منلې وه. د پیښې له ځایه ترلاسه شوي انځورونه ښایي چې د جومات ښیښې ماتې دي او ګڼ شمېر ټپیان د جومات دننه په وینو کې لت پت پراته دي. د کندهار د امنیتي قومندانۍ د تحقیق مدیر مولوي محمود د ویډیویي پیغام په خپرولو سره دغه برید غندلی او ټټرې وهلی چې عاملین به یې پیدا کوي. نوموړی وایي د دغه ځای ساتنې مسؤلیت د اهل تشیع ورونو په ذمه و. موږ دوی ته د وسلې اجازه ورکړې وه خو متاسفانه دوی ونه توانېدل چې ساتنه یې وکړي. دی وایي په راتلونکي کې د جوماتونو د ساتنې لپاره امنیتي ساتونکي ټاکل کیږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر پیغام کې د دې برید غندنه کړې ده او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په کندهار کې دغه برید غندلی او دا کار یې د افغانستان د سولې، ثبات، اتحاد او اتفاق پر وړاندې د پردیو ښکاره دسیسه ګڼلې ده چې غواړي زموږ په هیواد کې د ناامنۍ له لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.